یو خولي هلک سره په کرکټ ګراوند کې ډیر غلط کار شوی دی. سلامونه دوستانو، یو هلک سره سموده مخکې کرکټ په ګراوند کې غلط کار شوی دی. دوستانو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو کتونه مخکې ورته یادونه کوم کو تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د ټلۍ نشان وهئ چې داسې هر قسم معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرور رسي. ملګرو، د کرکټ په ګراوند کې یو خولي هلک سره بد کار کړی دی. د هلک عمر 12 کاله او ډیر خسته و. هلک د ملګری سره د کرکټ میدان ته تللی و. د کرکټ میدان کې د کلی نه لږ په فاصله کې و او دی به د کرکټ دپاره هره ورځ تلو. یو ورځ یو ملګري د ځان سره بوتلی او هلته یې ورسره غلط کار کړی یا ناروا کار یې ورسره کړی و. د هلک عمر دومره نه و چې د هلک نه یې ځان خلاص کړی و. دې هلک نه یې ویډیو هم کړی او بیا یې په سوشل میډیا هم ورکړې ده چې نن سبا په سوشل میډیا وایرل شوې ده. ویډیو در سره هم شریکوم. ملګرو، پلارانو ته پکار دی چې د خپلو بچو هر وخت نظر ساتي او د ځان نه یې مشرانو سره نه پرېږدي، ځکه چې نن سبا هلک ډیر زیات خراب شوي او په معاشره کې د ناسور ډیر زیات شوی دی. نو مور او پلار ته پکار دی چې په خپلو بچو نظر وساتي او داسې وحشي ځناورو نه یې بچ وساتي، ځکه چې د هلک دپاره د ټول عمر پیغور جوړ شي او داسې هلک اکثر د شرم د لاسه خودکشي وکړي او یا په بله لار اختیار کړي. ملګرو، دا د نړۍ معلومات در سره مو شریک کړو. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د